میدان وردګ چې د کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ یې لبنیات هم زیات شهرت لري. دغه ولایت کې د شته اساسي فارمونو ترڅنګ خلک په کورونو کې هم لیوې نیولې تر څو غواګانو روزي. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په ورځني ډول دغه ولایت کې شاوخوا 11,000 لیتره شیدې تولیدیږي چې د ولایت سربیره مرکز کابل او نورو ګاونډیو ولایتونو ته لیږدول کیږي. لاس رسمي فارمونه لرو چې غټ غټ فارمونه دي او نور په کورني ډول باندې 3-5 غواګانې کور کې خلک ساتي. موږ تاسې ولایت ته چې زراعتي ولایت ده او خلک په عنعنوي ډول باندې غواګانې ساتي او د هغو شیدو نه په بازار کې او خپله استفاده کوي، بازار ته یې خرڅوي. نو روزانه ډول باندې 2,840 لیتره شیدې په دغه مرکز کې په فروش رسیږي او 8,000 نه زیاتې اندازه شیدې کابل ته انتقالیږي. د یاد ولایت مالداران وایي د پسرلي او اوړي په موسمونو کې تولیدات زیاتوي چې نه یوازې د ځان بلکې د ګڼو کسانو لپاره هم د کار زمینه برابرې کړي دي. یک حدود 17 دانه گوی شیری دارم که عموما جمله کلش رو یک 38-40 دانه میشه. روزمره تولید شیر ما در حدود یک 300 کیلو هست دیگه. اکثرشو آویست هستون، اکثرش خودم به یک متواتر پشت هستن، یک دست نیستن. اگر یک دست باشه در حدود 700 کیلو 800 کیلو شیر ما خواهد شد. حال ما شکر خوب از یک زمینه جور کردیم که کارگرها قدم ما کار کنن، خود ما هم قش کار کنیم، یک لقمه نان حلال پیدا کنیم برای همشهریای ما، برای وطندارای ما کار پیدا، شغلات کار پیدا شود. حال شکر است الحمدلله در تا بالا میگردیم. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي وخت نه وخت د مالدارانو د روزنې لپاره سیمینارونه په لاره اچوي او کوښښ کوي مالدارانو ته هغه مسلکي لارې وښیي چې ورسره یې تولیدات زیات شي.